السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم وروره، تا پوښتنه کړې ده چې سپیلني لوګي کول څنګه دي؟ د نظر دپاره دا ښه دي که ښه نه دي؟ ګوره، دا ځینې څیزونه داسې دي چې هغې باندې خلکو تجربې کړي دي او د تجربې نه هغه ثابت شوي دي او د هغې په منع د هغې په کولو باندې دلیل منعي د منع والا دلیل موجود نه وي. چې کله په یو څیز باندې د منع دلیل موجود نشو یا د منعیاتو سره موافقت نه و، معنا چې کوم څیزونه الله او رسول منع کړي دي د هغې سره یې څه مناسبت او مشابهت نه و، هغه څیز به روایي. چونکې دا د تجربې نه ثابت دي چې څوک د نظر وهلی وي او هغه ته د سپیلني لوګي کړه نو د هغه بیماری کې هغې کې تخفیف راځي او سپکوالی پکې راځي. صحیح ده؟ دا شی په تجربه ثابت دی. پاتې شوه دا چې اوس په کتاب کې شته او که په کتاب کې نشته. ګوره، دا یو روایت دی په دغه کې جلال الدین سیوطي رحمهم الله په دغه کې ذکر دی په مجربات سیوطي کې، او دا روایت بیا نورو کتابونو کې هم شته چې کله په یو کوټه باندې ډېر وخت تیر شي نو تاسو به د هغې په منځ کې وده او په هغې کې ورسره ګوګړه او د هغې سره کلونجي او د هغې سره دوه درې څیزونه نور دي، دا به راواخلی او دا کوټه به بنده کوي او دا به پکې په میس کې په اور باندې کېږدئ. نو بیا د هغې د لاندې جلال الدین سیوطي رحمهم الله لیکلي دي چې دا کار څوک وکړي نو که دې کوټه کې چې شاړه پاتې شوې ده په دې کې اجدهایي، په دې کې ماري، په دې کې لړمې، په دې کې مږی، دې بوی کې دا کار دی چې دا هغې ته راځي او بیا دې بوی سره مړه کېږي، نو دا کوټه به د موذي اشیاو نه فارغه شي. اوس ګوره، موذي څیز هغه ختمیږي په بوی د دغې څیز باندې، چونکې دا نظر هم یو موذي څیز دی نو دی ختمیږي په دې بوی باندې. او داسې به نه وایو چې دې کې شفا ده، الله دې کې شفا کې ښودلې ده او دا شی په تجربه ثابت دی. تجربه داسې شوې ده چې څوک د نظر د وجې نه بیمار شي هغه ته سپیلني لوګی کړی شي نو هغه چې دی هغه ته الله صحت ورکوي. دغه شان که د نظر دم د دې مریض د دم د نظر وشي په دغه باندې په مرچکي باندې او هر څومره هم دی تریخ و، اوس په تجربه دا ثابته ده چې هغه کله ورته ورواچې نو هغه لوګی تریخ نه کوي، هسې ته مرچکۍ ورته ورواچوه نو هغه به ډېر تریخ لوګی کوي. خو اوس دا تجربې سره ثابته ده چې کم مرچکي باندې دی د مریض د نظر والا مریض دم که او هغه دې په اور کې ورواچو نو هغه به بدبوی نه کوي، هغې به تریخوالی نه وي، هغه به سړی تنګی نه. اوس دا په تجربه ثابته، اوس حدیث کې خو نه دي راغلي. نو ځینې څیزونه داسې دي چې دا په تجربه باندې ثابت دي او هغه د شریعت سره موافق دي، هغې کې ممانعت نه دی ذکر، چې ممانعت او منع پکې نه ده راغلي هېڅ مشکل بیا نه لري. ښه، بیا دا کار روا دی، څه مسله پکې نشته، خو یو خبره او احتیاط پکې پکار دی چې څوک هم سپیلني لوګی کوي هغه دې په دې نیت لوګی کوي چې دا تجربه ده او دا د نظر دپاره داسې ده، دا د دین نه ګڼي، دا د اسلام نه ګڼي، بس مسله ختم. دا دې په شکل د علاج او د دواییو ګرځئ. لکه مثلا اوس تجربه ده، پیناډال ګولۍ یو سړي واچوله ویې خوړله، بس وروره هغه ټیک شي. ډاکټرانو تجربه کړې ده، کومبیهل یو څاڅکی دی، دا په د بړاس والا په دوایي په سیس مشین کې ور واچوه او سینې والا مریض ته بړاس وکړه، هغه بړاس چې تیر شي وروره بس سینې ټیک شي، او دا شیونه په تجربو ثابت دي. ښه.